چې کوم حدیث ما ستاسو حضور کې پیش کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه حدیث کې د خپل بعثت مقصد بیان کړی دی چې زه الله تعالی د دنیا ته څه دپاره راواستولم، زه رالم د دنیا ته څه دپاره، د دنیا کې زما د راتګ مقصد څه دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، زه د دنیا ته الله تعالی د دې دپاره راستولی یم چې په انسانیت کې ښه اخلاق برابر کړم، چې کومه انساني معاشره ده، چې کوم انسانان دي، په دغه انساني معاشره کې د انسانانو زندگی پر ښو اخلاقو باندې راسي، او زه د دې دپاره الله تعالی د دنیا ته راستولی یم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دنیا ته راغلی دی، د هغې د راتګ مقصد د دنیا کې اخلاق حسنه په معاشره کې پیدا کول او معاشره په ښو اخلاقو باندې راوستل او د معاشرې ژوند په ښو اخلاقو کې تیریدل، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتګ مقصد دی. او اخلاق حسنه، ښه اخلاق، دا زموږ د دین بنیاد دی او دا زموږ د ایمان کمال دی. چې کم چا کې ښه اخلاق په هغې کې دین سته، چې کم چا کې ښه اخلاق نه په هغې کې دین نسته. چې کم چا کې ښه اخلاق الله تعالی ایښي، هغې ته الله تعالی کامل ایمان ورکړی دی، او چې کم څوک د اخلاقو څخه فارغ وي، هغې د کامل ایمان څخه هم فارغه دی. مؤمن خو دی، لیکن ډېر ځله داسې مؤمن چې د هغې ایمان په خاطر سړی نجات و خلاصون نشي پیدا کولی. غالباً علامه ابن ابي دنیا رحمه الله یو روایت را نقل کړی دی، د صحابي قول دی. الله تعالی په دې انسانانو کې ټول دینی صفات سره خواره کو، سره وی غوړول، انسانانو ته قسمه قسم صفات د دین ورکو، لیکن دوه صفات الله تعالی د انسانانو کې ډېر کم کښېښول. هغې په معاشره کې ډېر کم دي، هغې په انسانانو کې ډېر کم دي، الله تعالی د دنیا ته هم ډېر کم راستولی چی. او تاسو ګورئ چې کم شی په دنیا کې کمی، د هغه شي قیمت ډېر زیات دی. چې کم شی په دنیا کې ډېر کمی، د هغې د حاصلولو دپاره، د هغې د لاس راوړلو دپاره انسان لره ډېر محنت او ډېره ستړیا پکار وي. چې کم شی په دنیا کې ډېر پیدا کېږي، هغه پر هر کنج به پیدا کېږي، هغې په هر څومره اسانه قیمت او په ارزانه قیمت پیدا کېږي. لیکن چې کم شی په دنیا کې ډېر کمی، نو د هغې قیمت هم بیا ډېر لوړي، او د هغې پیدا کول او د هغې لاسته راوړل یو څه محنت او مشقت هم غواړي. نو الله تعالی دوه صفته په انسانانو کې ډېر کم ده، خپل عرش سره د خپل قدرت سره راستولی دي. اولنی شی چې الله تعالی په انسانانو کې ډېر کم راستولی دی، هغه کامل یقین دی، چې د انسانانو د الله تعالی پر ذات باندې په کامله طریقه یقین نسته، د الله تعالی پر ذات په کامله طریقه توکل نسته، دا په انسانانو کې ډېر کم دی. حالانکه یقین او توکل هغه شی دی، که چیرې د انسان د الله تعالی پر قدرت او پر ذات باندې په کامله طریقه یقین راس، بیا به الله تعالی دومره اساني ورسره کوي چې کله دریاب مخ له راسي، د دریاب پر سر باندې به تیریږي، لیکن د اوبه به د پښو تلې لا ننوځي. چې کله د انسان یقین داسې چې الله تعالی ما پر دې دریاب باندې تیروي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، لو کان فی قلب ابن آدم مثقال ذره من الیقین، که چیرې د بنده په زړه کې یوه ذره یقین د الله تعالی پر ذات و توکل باندې راسي، چې زما کارونه ټول الله برابروي، زما خیر ټوله د الله په لاس کې دی، زما شر ټوله د الله په لاس کې دی، زما خوشحالي د الله په لاس کې ده، زما پریشانی د الله تعالی په لاس کې ده، لکان یمشي علی الماء، د اوبو پر سر باندې به تیریږي، لیکن د اوبه به د سړي پښې نسي نودولی. نو یو هغه شی چې الله تعالی په انسانانو کې ډېر کم یې شی دی، هغې د الله پر ذات په کامله طریقه یقین کول او د الله تعالی پر ذات باندې په کامله طریقه توکل کول. نن خو زما کې یقین کامل نه دی، په ما کې د الله پر ذات باندې توکل کامل نه دی، د هغې په خاطر باندې زه داسې اعمالو ته مجبوره کېږم چې د هغې په وجه باندې الله تعالی زما څخه ناراض وي. نن زما ګمان دا دی، که چیرې زه په خپل تجارت کې دوکه نه وکړم، درواغ نه ووایم، نو زما د بچانو رزق په دې تجارت نه پوره کېږي. نو ځکه زه د دې په خاطر باندې درواغو ته مجبوره شم.
نن زما دا یقین دی که چیرې زه په خپله زندگی کې د انسانانو سره چم نه وکم او انسانان نه خطا باسم، انسانان دوکه نه کم، نو زما دکانداری پر مخ باندې نه ځي او په دې دکانداری باندې زما رس نه برابریږي. د دغه خرابوالي د یقین په خاطر زه دوکې ته مجبور یم او زه چالاکۍ ته مجبور یم، زه درواغو ته مجبور یم، زه د مسلمان خطا ایستلو ته مجبور یم او زه مسلمان ته دوکه ورکول ته مجبور یم، په دې خاطر چې زما د الله پر ذات کامل یقین نه دی، کامل توکل مې نه دی. که مې چیرې کامل یقین او توکل سي بیا باید زما د عقیده چې زه به درمیانه دکانداری کوم، الله تعالی زما د رس وعده کړې ده، الله تعالی ماته ضرور رس کې راچي، زه ولې درواغو دوکې ته مجبور یم؟ د انسان دا ګمان دی چې زما د درواغو د دوکې بغیر زما رس نه برابریږي، حالانکه حدیث قدسی دی، الله تعالی بنده ته څه وایي؟ ورته یا ابن آدم من اوصل الیک غذاء وانت جنین فی بطن امک، ای بنده ته چې د مور په نس کې ماشوم کوچنی بچی وي، په دې وخت کې ستا درواغ، په دې وخت کې ستا چالاکي، په دې وخت کې ستا دکانداری، په دې وخت کې ستا دوکه د کومې خوا وه؟ دغه رس د مور په نس کې ستا کومې دکانداری او درواغ او چالاکي درسوي. انسان باید د خپلې زندګۍ د ادوارو لږ فکر وکړي چې زه څنګه راغلی یم، په کومو مرحلو کې راغلی یم، زه دلته څنګه را رسېدلی یم او دا رس په دې مرحلو کې ما څنګه پیدا کړی دی. انسان چې کله د مور په نس کې د هغې د رزق عجیبه ترتیب وي، د مور د نامه د رګه سره د انسان رګ لګېدلی او د مور د بدن وینه په دې رګ کې د انسان بدن له ورځي، دا د انسان خوراکوي. ایا دغه نظام د انسان درواغ ور جوړوي، د انسان چالاکي ور جوړوي، د انسان دوکه ور جوړوي، د انسان دکانداري ور جوړوي؟ هلته انسان ولې دا فکر نه کوي چې هلته زما درواغ او چالاکي او دوکه چیرې وله؟ ثم ازدت فیک و ادبرک فیک تدبیرا، د مور په نس کې 40 ورځې سړی نطفه وي، دویمه 40 دغه نطفه په غوښه باندې په خنډه وینه باندې بدله سي، دې ته علقه وایي، او درېیمه 40 دغه خنډه وینه په غوښه باندې بدله سي چې 43 ور باندې پرسي، په دې وخت کې د مور په نس کې پر سړي باندې 4 میاشتې پرس، د 4 میاشتو څخه وروسته یو ملایکه راځي، بیا په هغې کې صاف وکړي او بیا د مور په نس کې انسان ساه اخلي. الله تعالی ورته یار نطفه وي، بیا علقه سوې، د علقې سوې بیا مزغه سوې، فکسونا المزغه عظاما، بیا دې مزغې ته ما غوښه ور پیدا کړله، فکسونا العظام لحما، اډوکې مې پیدا کړو، بیا مې پر دې اډوکو باندې غوښه راوستله، ثم انشأناه خلقا آخر، پر دې غوښه مې سربیره پوست درله راوستی، ته روغ رمټ جوړ انسان سوې. ایا دغه ستا په زندگی کې چې دا دومره ترتیبونه وچلیدلو، دا ستا په دوکه کېدو، دا ستا په چالاکي کېدو، دا ستا په درواغو کېدو، دا ستا په زندگی او په محنت باندې کېدلو، او چې اوس ته د موره پیدا سوې وه که زه چیرې درواغ نه ووایم، زه په دکانداري کې چالاکي نه وکړم، نو زه ګوله نه سوم پیدا کولی. هلته ستا دا ګوله او ستا نفقه د کومې خوا چې کله ته د مور په نس کې وي، الله تعالی وایي ثم اوصیت الی ملک الملوک الارحام، حضرت جبرائیل علیه السلام ته مې وصیت وکړ ان اخرجو، ته د مور د نس راوباسه، فخرجت على ريح من جناحه، ته د مور د نس څخه د جبرائیل علیه السلام د وزر پر بڼوکه راووتې، لا لک سن تقطع، نه دومره غاښ و چې شی دې په پرې کړی وی، ولا لک ید تبتش، نه دومره لاسو چې شی دې په رانیولی وی، ولا لک رجل تمشي، نه په پښه کې دومره طاقت و چې تا قدم پر اخیستی وی. په دې وخت کې دغه ستا توان و طاقت، په دې وخت کې ستا رزق، په دې وخت کې ستا روزي او په دې وخت کې ستا د زندګۍ تیرولو ترتیب، دا ستا په کوم هوښیاري و؟ ثم جعلتک حنانا فی صدر ابویک، چې کله د مور د نس څخه پیدا سوې، د مور په دې سینه کې مې 2 رګونه را روان کړو، او ینبعان لک دافعا فی الشتاء و باردا فی الصیف، هغه رګونو کې دا کمال دی چې کله د ژمي زمانه وي نو د مور شیدې د بچي له ګرمې راځي، او چې کله د یخ زمانه وي د مور شیدې د بچي له بیا یخې د ګرمۍ په زمانه کې یخې راځي، د یخنۍ په زمانه کې بیا ګرمې راځي. اوس دا د انسان محنت دی، دا د انسان چالاکی ده او دا د انسان هوښیاري ده. الله تعالی ورته ثم جعلتک حنانا فی صدر ابویک، بیا مې د مور و پلار په زړه کې ستا مینه ور واچوله،
تاسو لیدلی بچی مور پلار ته څومره ګران دي. لا یاکلان حتی تاکل، چې در څو پورې تا ته خوراک نه دی درکړی در هغه وخت یې پخپله نه کوي. ولا ینامان حتی تشبع، چې در څو یې مړ کړی نه در هغه وخت دی بیدیږي نه. نو دغه د مور محبت، د پلار محبت تاسو نه یې لیدلی. مور غریبه د بچي سره کم محبت لري. کله کله بچی ناجوړی ټوله شپه مور ورسره ووایي، د ماخستن څخه ژاړي، دا یې په غوزي کې ګرځي در سهاره پورې دا مور د دې بچي څه سترګې نه کي پټ. لیکن سهار چې کله پوښتنه وسي نو بیا دا بچی دا پر مخ باندې مچوي، وایي زما بچي داسې شپه ووله، داسې نه ارام و، داسې هغه ځان ځینې یېر دی، ټوله فکر یې په بچي کې باندې. اوس دغه محبت چې د مور په سینه کې نه وي، ایا دا بچی څوک پاللی شي؟ دغه محبت چې د پلار په سینه کې د دې بچي سره الله نه ور واچي، ایا دا بچی څوک پاللی شي؟ اوس دغه محبت چا ور واچوي؟ ایا دا محبت زما په محنت چې زما دا عقیده ده چې زما بې دکانداري زما رزق نه برابرېږي؟ ایا دا زما چالاکي وه؟ ایا دا زما درواغ و؟ ایا زما دا دوکه وه چې زه هم زه چاته دوکه نه کوم زما رزق نه برابرېږي؟ نو هغه وخت کې دا رزق څنګه برابرېدی؟ په هغه وخت کې ستا دوکه او ستا چالاکي او ستا درواغ او دکانداري پر کوم ځای باندې ولاړه. نو ځکه د انسان زندگی دا د توکل خلاصه ده، د انسان زندگی د یقین خلاصه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ده، لو انکم کنتم توکلون علی الله حق توکله، کچیر دغه انسانان د الله تعالی پر ذات باندې په کامله طریقه توکل وکړي نو لرزقتم کما ترزق الطیر، الله تعالی به دې ته داسې رزق ورکوي لکه د مرغانو ته چې ورکوي. مرغه څه چم لري؟ مرغه تغدو خماسا، سهار چې د ځالۍ څه الوزي دی وږي، وتروحو بطانا، ماښام چې راځي دی موړ. بس مرغه وږی نه راځي خپلې ځالۍ له. صرف په مرغه کې یو کمال شته، د هغې د الله پر ذات یقین دی چې سبا ورځ را ورسېږي، سبا بیا ماته الله رس راکوي. هغه د سبا دپاره شی نه خوندي کوي، ځکه د هغې دا یقین دی چې سبا ماته الله ژوند راکړي، راکړي نو ورځ کوم راکوي. ځکه هره ورځ دی چې سهار وځي ماښام راځي، او سهار وږی ځي ماښام موړ راځي، په هغې کې یو مشکل نشته. ما او تا خو نن د سبا فکر اخیستي، د بل سبا فکر اخیستي، د میاشتې بعد فکر اخیستي، د کال بعد فکر اخیستي، حالانکه چې نن الله راکه سبا هم الله سته، که سبا الله راکه ژوند یې راکړی و، د رزق وعده یې راسره کړې ده، بل سبا هم الله سته. نو زما استاد الله تعالی پر ذات باندې کمزور عقیده ده، او زما استاد الله پر ذات باندې کمزور یقین او توکل دی. د هغې په وجه باندې نن ما او تا د رس دپاره منډې هم کوو، د رس دپاره ترنډې هم کوو، د رس دپاره درواغ هم وایو، د رس دپاره د مسلمان حق هم خورو، او د رس دپاره رشوت هم ورکوو، او د رس دپاره د الله ټولې نافرمانۍ کوو. د دغه رس په خاطر آخر ځان جهنم ته پسې ورسوو. نو یو شی چې الله تعالی په د انسانانو کې هغې کم صفت کم سره خور کړی دی، هغه دا دی چې په انسانانو کې یقین د الله پر ذات ډیر کم دی. او چې کله په انسانانو کې توکل او یقین کم سي، نو د هغې په وجه بیا د انسان د زندګۍ مشکلات ډیر زیات دي. او دویم شی چې الله تعالی په د انسانانو کې ډیر کم یې دی، هغې اخلاق حسنه دي، ښه اخلاق. او دا ما درته ویل پیغمبر علیه صلات وسلام راغلی د دې دپاره دی چې دا انسانان په ښو اخلاقو کې زندگی پیدا کړي. او ښه اخلاق انسان ته د ایمان نه وروسته در ټولو بهترینه تحفه ښه اخلاق دي. چې کم سړي ته الله تعالی ایمان ورکړي، د ایمان نه وروسته لوی نعمت دا دی چې د هغې زندگی په ښو اخلاقو کې تېرېږي. دا در ایمان وروسته دویم اول نعمت دی. او ښه اخلاق دا د انسان د کمال معیار دی. که یو سړی دا ګوري چې زه په دې کلي کې څومره دیندار یم، که یو سړی دا ځان ته معلوموي چې زما د دین سره څومره تعلق دی، او زه د دین سره څومره بې برخې یم، د هغې دپاره معیار او ترازو ښه اخلاق دی. خپل اخلاق دی په دې کلي کې وګوري. که چیرې په دې کلي کې په کور کې د ده ښه اخلاق دي، په دې محل کې د ښه اخلاق دي، په قریبانو کې د ښه اخلاق دي، او په خپلو ملګرو په نازګوی انسانانو کې د ښه اخلاق دي، بیا در ټولو دی کامل ایمان والا دي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی اکملهم ایمانا احسنهم اخلاقا چې کم چاته الله ښه اخلاق ورکړي دي د هغوی ایمان د ټولو انسانانو کامل دی. او که چیرې د ده بدبخته په کور کې هم زندګي خرابه ده، پلار د بچانو سره اخته دی، ورور د ورور سره اخته دی، لور د مور سره اخته ده، خواښې د مژور سره اخته ده، او چې کله د کور سره اوځي د کلي د همسایهګانو سره د ده نفرت و جګړې دي، او په قریبانو کې څوک د سلام سړی نه لري او خلک دته د نفرت په نظر ګوري، څوک د شیخ خاصه سلام نور اچي، د اخلاق ډېر کمزوري. په خدای مې دې قسم که د دنیا لمنځونه ګرځېدی کوي او که د دنیا صدقې ګرځېدی کوي، که د دنیا ښه زندګي دی کوي، در ټولو هغه په ایمان کې کمزوري سړی دغه بلل کېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښه اخلاق په معاشره کې دا د انسان د ایمان ترازو بللی دی. انسان چې خپل ایمان په معاشره کې معلوموي هغه د دغه ترازو دی چې د کم چا اخلاق په معاشره کې ښي د هغې سره د ډیرو انسانانو مینه او محبت شي، او چې د کم چا سره د انسانانو مینه او محبت د هغې سره د الله مینه او محبت شي، او چې د کم چا سره د الله مینه او محبت راسي، د انسانانو مینه او محبت راسي، دا د هغې دپاره د دنیا په زندګي کې در ټولو لوی نعمت بلل کېږي. نو ښه اخلاق دا پیغمبر علیه السلام وایي وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. الله تعالی په دې معاشره کې اخلاق انسانانو ته ډېر کم ور تقسیم کړي دي. ښه اخلاق ښه کردار دی. تاسو ګورئ د معاشره کې چې چاته الله تعالی ظاهري صورت و شکل ښایسته ورکړی، د سړي زړه دا غواړي چې د هغې سره کښېني، د هغې سره تعلق وي، د هغې سره مینه وي. د هغه رقم چې کوم چاته په معاشره کې الله تعالی ښه اخلاق ورکړی، د سړي زړه دا غواړي چې د هغې سره کښېني، نو د هغې صورت هم ښایسته وي، د هغې سیرت هم ښایسته وي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه دا دعا کوله اللهم احسنت خلقی فحسن خلقی. یا الله ظاهري شکل خو دې ډېر ښایسته را جوړ کړی دی، او ښایسته رنګ دی، او ښایسته بدن دی، او ښایسته شکل دی، فحسن خلقی. یا الله د غومره ښایسته اخلاق هم راته نصیب کړه. نو دنیا کې دویم هغه شی چې په معاشره کې ډېر کم دی او انسانانو ته ډېر کم ورکول سوی دی، هغې اخلاق حسنه دی. او اخلاق حسنه د ایمان څخه وروسته لوی نعمت دی، او اخلاق حسنه د ایمان د کمال دپاره معیار دی. او اخلاق حسنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتګ مقصد هم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معاشره کې اخلاق حسنه. اوس اخلاق حسنه په هره شعبه کې راځي. زموږ په عرب کې خدا د چې اخلاق دی ته سړی د چا سره ډېر خان، د چا سره ډېرې خبرې کوي، دا اخلاق نه، دا هم اخلاق دي، لیکن د اخلاق حسنه و جلا معنا ده، د اخلاق حسنه و جلا زندگی ده، د اخلاق حسنه و جلا معیار دی سړی په خپل ژوند کې راوړي. او زه پر ټولو اخلاق حسنه خو تاسو ته نظم غایدلی. زما مخته د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی، په هغې کې پیغمبر علیه السلام یو خوی ذکر کړی دی، زه د هغې یو څو خبرې درته کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. چې کم سړی په زړه کې د یوې ذرې مقدار کبر لري، پیغمبر علیه السلام وایي هغه سړی زما امت کې جنت له نشي تللی. که هر څومره لمنځګزاری، که هر څومره روژاتۍ، که هر څومره سخي، که هر څومره ښه سړی چې د کم چا په دماغ کې تکبر رالی د یوې ذرې مقدار، هغه سړی جنت کې ځای نه لري. بس د دې معنا دا ده چې انسان چې کومه زندګي تیروي، هغه زندګي کې د انسان دپاره ښه زندګي، ضروري زندګي دا ده چې زندګي به سړی په عاجزي کې تیروي، تکبر به په دماغ کې نه راوړي. عاجزی دا ښه اخلاق دی، او تکبر دا بد اخلاقی ده چې څوک یې کوي. نو ځکه د انسان دپاره زندگی، انسان الله تعالی مدني و طبع پیدا کړی دی. په کور کې به د انسانانو سره ستا زندگی، په قریبانو کې به د انسانانو سره ستا زندگی، په همسایهګانو کې به د انسانانو سره ستا زندگی، په دې ښار و وطن و علاقه کې به د دې ټولو انسانانو سره ستا ژوند تېرېږي. د هغو سره به ستا ژوند په عاجزي کې تېرېږي. په کور کې به هم د عاجزي زندگی، په کلی او په محل کې به هم د عاجزي زندگی، او دغه رقم په همسایګانو په قریبانو کې به در دې ټولو کښته انسان ځان بولې، او در دې ټولو به عاجزه نسبت و ځان ته کوي. دا اخلاق دي.
او دغه عاجزي داسې ضروري ده لکه زما او ستا دپاره لمونځ ضروري دی. دغه عاجزي په ژوند کې پیدا کول دا داسې ضروري ده لکه زما او ستا دپاره روژه ضروري ده. د دې په مقابل کې کبر او تکبر سره به سړی ځان ګوري. د کبر او تکبر سره ځان داسې کتل لکه سړی چې د خنزیر د غوښو سره ځان ګوري، لکه سړی چې د شرابو سره ځان ګوري، لکه سړی چې د یو بلې ناروا سره ځان ګوري. د دې سره به سړی داسې ځان ګوري. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم سړی زما په امت کې په خپل مزاج کې د یوې ذرې مقدار تکبر لري، هغه سړی زما امت کې جنت له نشي ورتللی. تاسو ګورئ څومره درنه خبره ده. یو سړی ټوله زندګي لمنځونه د جنت لپاره کړي دي، یو سړی ټوله زندګۍ محنتونه او خوارۍ کښلي دي، زوی د مسلمان دی، د اسلام پابندي یې پر ځان وړي دي او د اسلام زندګي یې تېره کړې ده، لیکن د لږ بې احتیاطۍ په خاطر چې تکبر په دماغ کې لري. پیغمبر علیه السلام وایي که هر څومره لمنځونه او روژې دي کړي دي، هغه سړی زما په امت کې جنت له بیا نه ورځي. چې کوم سړی په دماغ کې کبر لري او کوم سړی په دماغ کې تکبر لري. حالانکه څومره ګناهونه به وي. شراب سړی خوري، پر شرابو باندې پیغمبر علیه السلام ډیره سزا بیان کړې ده، لیکن دا شی پر شرابو نسته چې شرابي جنت له نه ځي. د خنزیر غوښه حرامه ده چې سړی خوري، پر هغې باندې ډیر پیغمبر علیه السلام احادیثو کې ډیر وعیدونه او عذابونه راغلي دي، لیکن پر هغې باندې دا سزا پیغمبر علیه السلام نه بیان کړې چې کوم سړی د خنزیر غوښې خوري هغه جنت له نه ځي. او زنا بد کار دی چې سړی کوي. پر زنا باندې پیغمبر علیه السلام وعیدونه او عذابونه ډیر بیان کړي دي، لیکن دا خبره نشته چې دا جنت له نه ځي. صرف تکبر باندې پیغمبر علیه السلام پر کبر دا سزا بیان کړې ده چې کبرجن جنت له نه ورځي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. زما امت کې جنت له هغه څوک نشي تللی چې د هغې په دماغ کې یوه ذره مقدار تکبر وي. ځکه زموږ بزرګان دا لیکي تکبر دا د ټولو مرضو مور ده. دې ته ام الامراض وایي. چې د کم چا په دماغ کې کبر او تکبر رالی، هغې د زندګۍ په هره ګناه کې راځي. چې کم څوک متکبر یې هغه ضرور بد اخلاقه هم وي. چې کم څوک کبرجن یې هغې پر خلکو باندې ځان لوی سړی بولي، دا هم ګناه ده. چې کم څوک کبرجن یې هغې خلکو ته په سپک نظر ګوري، دا هم ګناه ده. چې کم څوک کبرجن یې هغې خلکو ته بدې خبرې کوي، دا هم ګناه ده. چې کم څوک کبرجن یې هغې خلکو ته غصې کوي، دا هم ګناه ده. چې کم څوک کبرجن یې هغې د خلکو سره شرونه او جنګونه کوي، دا هم ګناه ده. او چې کم څوک کبرجن یې هغې خلکو ته ښکنځل کوي، دا ټولې ګناوې دي. دا د چا څه کېږي؟ د دې ټولو بنیاد علما دا لیکي چې هغې تکبر دی. نو تکبر دا د ټولو مرضونو مور ده. چې کم چا کې دغه شی رالی، هغې به د یوې ګناه څخه بیا ځان ساتلی، بیا به په بغض کې دی راځي، په عناد کې به دی راځي، په غصو کې به دی راځي، د مسلمان زړه به دی زیری، مسلمان ته به ښکنځل دی کوي، مسلمان ته به بده وینا کوي، مسلمان به در ځان سپک بولي، مسلمان به در ځان کمزوری بولي. ما در ټول دا ټولې ګناه کبیرې دي چې د انسان زندګي کې تېرېږي. د یوې ګناه کبیرې سزا هغه ډیره درنۍ د هغې حساب الله تعالی قیامت کې د انسان څخه غواړي. نو چې د سړي زندګي په دې دومره ګناه کبیرو کې راسي، د هغې کم نصیبه به بیا کوم حالت شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، حدیث قدسی را نقل کوي، وایي الله تعالی وایي الکبر ردائي والعظمة ازاري. ای خلکو کبر الله وایي زما خاصیت دی او کبر دا زما صفت دی. زه لوی ذات یم، کبر منه لوی. الله وایي لوی ذات زه یم. فمن نازعنی، چې څوک زما په صفت کې زما سره جګړه کوي، هغه ته هم په زړه کې ځان لوی سړی ورمعلومېږي، فقذفته فی النار، زه هغه ضرور و جهنم ته ورغورځوم. موږ په اذان کې 15 واره هر ساعت کوي اورو الله اکبر. د دې معنا دا چې الله در هر چا لوی دی، من کل شی، در هر شي الله لوی دی، بل لوی نسته. موږ په لمانځه کې چې هر رکن کو الله اکبر، د دې معنا دا په ورځ کې به څو ځله موږ په دې اقرار کوو چې الله در دې ټولو مخلوقاتو لوی دی، د الله غوندې لوی نسته. لیکن دلته برته ځان په دماغ کې لوی سړی را معلوم شي. نو هلته په لمانځه کې وایي چې الله در هر چا لوی دی، او دلته برته ځان په دماغ کې لوی سړی در معلوم شي. نعوذ بالله د الله سره ځان په دې لویوالي کې شریکوي. او دا یو قسم شرک خفي دی چې سړی کوي، پټ شراکت الله سره غواړي.
لوی دا د الله صفت دی، لوی دا د الله عظمت دی، لوی دا د الله خاصیت دی. او تا دلته ځان په خپل دماغ کې لوی سړی در معلوم سو چې زم لوی سړی یم، نو په دې وخت کې بیا د الله تعالی په صفاتو کې د الله سره څنګه ځان شریک کوي؟ او چې کم څوک د الله په صفت کې د الله سره ځان شریک کوي، الله تعالی وایي د هغې سزا دا ده چې زه به جهنم تور غورځوم. نو ځکه پیغمبر علیه السلام د الله قول را نقل کوي، الله وایي فقذفته فی النار. تکبر دا هغه مرض دی، کبر هغه مرض دی چې په دې کائناتو کې د ګناه فکر نو، په دې مخلوقاتو کې د ګناه تصور نو. اولنی ګناه چې شروع سو دا د کبر څخه شروع سو. پیغمبر علیه السلام حدیث دی المهلکات الثلاث، درې ګناوې سړی تباه کوي. هغې د ټولو ګناو بنیاد دی. د ټولو څه اوله ګناه هغه تکبر دی. تکبر چا وکړي؟ تکبر ابلیس وکړي. الله تعالی ورته آدم علیه السلام ته سجده وکړه، ابا واستکبر وکان من الکافرین. د تکبر وکړلو ځای نه کوو. در دې وخته پورې په دې مخلوقاتو کې دا تصور نه و چې څوک دې د الله خبره نه ومني. اول مخالفت ابلیس د کبر په شکل وکړي. او دویمه لویه ګناه دا حرص دی چې دا هر شی زما، دا هم زما، دا هم زما. حرص د حضرت آدم علیه السلام سوس. الله په ټوله جنت کې اجازه ورکړه چې ګرځه مګر دا وی درخت ته مور ژوندی کېږه، بس د ده په دماغ کې حرص رالی، هغه درخت یې راوخیست، الله د جنت سره وایست. او درېیمه لو ګناه حسد دی. حسد چې یو چا ته الله تعالی ښه نعمت ورکړی، ستا په هغې ضد اوسي چې بس دا هم زما. د حضرت آدم علیه السلام دوه بچان دي، قابل او حابل. او د قابل په حابل باندې حسد وسو، د هغې حسد په خاطر باندې قتل کوي. در دې وخته پورې په دې کائناتو کې د قتل تصور نه و چې چا دې کړی. نو درې ګناوې دا په دنیا کې د ټولو ګناو لوی بنیاد دی. یو حسد دی، د ابلیس سره روان سو. او دویم حرص دی، حضرت آدم علیه السلام سوس. حضرت آدم علیه السلام پر هغې باندې برته توبه وکړه، توبه یې الله قبوله کړه. او درېیمه لو ګناه چې و هغه حسد و چې د حضرت آدم علیه السلام د زوی د قابله سوسو. نو تکبر په دغه ګناو کې در ټولو لو ګناه ده. الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي. ابلیس دا معلم الملائکه و، د ملائکو استاذ. د الله د عرش سبلاندې داسې ممبر ناستو، دی به پر دې ممبر ناستو، ملائکې به په صفو کې ورته ناستې وي، او ده به د عبادت او د ذکر طریقې ورښوي. الله تعالی د امتحان په خاطر دی د دې ممبره څه شوکې پر دې ځای آدم علیه السلام وشینوي. وإذ قال ربك للملائکة اسجدوا لآدم. ملائکو ته ویل تاسو ټولې سجده وکړئ. چې کله ملائکو سجده وکړه، ملائکو سر راپورته کې ابلیس په دې سب کې جګ ولاړ دی، سجده یې نه ده کړې. تر دې وخته پورې د الله د امر مخالفت چا لیدلی نه و. ملائکې د بیرې څه دوباره پر سجده پسې پرېوتې. او ځکه موږ خپل لمانځه کې دوې سجدې کوو. اوس که ته د یو چا څه پوښتنه وکړې چې کومه سجده فرض ده، اوله فرض ده که دویمه فرض ده؟ دواړې خو نه دي فرض. که ته ماته وایې چې اوله فرض ده، نو که سړي دویمه سجده نه وکړه، باید چې لمونځ یې صحیح سي، حالانکې نه صحیح کېږي. ځکه علما دا لیکي چې په دې دوو کې یوه سجده فرض ده، معلومه نه ده چې اوله ده که دویمه ده. نو کول ځکه د دواړو هغې ضروري دي. او دویمه سجده ولې وسوله؟ ځکه حضرت ملائکو در دې وخته پورې د الله تعالی نافرماني نه ولیدلې. دی چې د سجدې څه سر راپورته کوي چې ابلیس دغسې جګ ولاړ دی، د بیرې باره دویمه سجده پسې وکړه. ځکه زموږ په لمانځه کې اوس پر موږ باندې دوې سجدې دي. ابلیس ته الله تعالی ویل یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. دا آدم خو ما په خپل لاس پیدا کړي، په خپل قدرت مې پیدا کړي، ما در ټول سجده ورته وکړه، ته ولې نه ورته کوې؟ ده څه ورته ویل؟ ول انا خیر منه. د الله د حکم په مقابل کې عقل وچلاوی. ول زه خو در آدم ډېر ښه یم، زه یې ولې ورته وکړم؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه دې د اوره څه پیدا کړی یم، ځکه ابلیس ناري دی، د اور مخلوق دی. او آدم علیه السلام دی د خارو څه پیدا کړی دی، آدم خاکی دی. او د خارو عادت دا دی چې پر دې ځای کښېږدي هغه لاندې ځي، او اور چې پر دې ځای لوړ کړي هغه لوړ ځي. نو باره عقلي دلیل پیش کوي. پکار دا دی چې زه لوړ یم، دی کښته وي، زه ولې کښته سم چې دی راته لوړ. الله تعالی ابلیس ظالم په دې نه سو پوه چې د الله امر دا پر عقل نه برابرېږي. کله کله خلک وایي یاره دین پر عقل برابر، او ځام څنګه برابرې؟
ابراهیم علیه السلام ته الله وایي ته خپل زوی په خپل لاس حلال کړه. دا د انسان عقل مني؟ ابراهیم علیه السلام دې ته کې دلیل نه غواړي چې ولې حلال کړه. زما بچي څه کړي دي؟ ماشوم بچی دی، در اوسه مکلف لا نه دی، لیکن ابراهیم علیه السلام د هغې پر غاړه دستي چاړه ورشتي. نو د الله د امر په مقابل کې چې الله څه غواړي په هغې کې به خپل عقل نه چلوي. نو ابلیس عقل وچلاوی. الله تعالی ورته ویل فاخرج منها فانک رجیم، زما د درباره ووځه ته سرکشه، وان علیک اللعنه الی یوم الدین، در قیامته پورې به ته ملعون. یو کتاب کې لیکلی دي حضرت موسی علیه السلام کوی تور لتلی. حضرت موسی علیه السلام هغه نبی و پر کوی تور به د الله سره خبرې کولې. پر لاره کې ابلیس ورته ودرېد، ورته یې موسی چیرې ځې؟ هغه ورته د الله تعالی کلام لازم. په ټولو انبیاو کې کلام د الله سره یو موسی علیه السلام کړی. بهر ورته ته خو ډېر مبارک ځای له ځې، زما یو پیغام در الله پورې ورسوه. هغه ورته یې څه پیغام ورسوم؟ ورته یې ګوره زما سه یوه خطا وسوله، زه د الله د درباره څه وشړل سوم، و الله ته وایه زه پر خپله خطا پښیمانه یم، زما توبه قبوله کړه. حضرت موسی علیه السلام ورته وایي دا خو ډېره ښه خبره ده، زه به ستا پیغام الله ته ورسوم او دا مې امید دی چې الله به دې توبه قبوله کړي، ځکه الله ډېر رحیم ذات دی، الله توبه ډېر اسانه قبلوي. حضرت موسی علیه السلام چې کوی تور لرالی، د الله تعالی سره خبرې دي، د الله سره را نیاز دی، کلام دی، د هغې کې دومره ذوق و خوند دی چې هغه د ابلیس خبره، د ابلیس پیغام، د ابلیس حال را رسولې د دماغه ووتو. چې کله واپس د الله تعالی د درباره سره رخصت را اخلي، الله تعالی باره پورته ویل موسی په لاره کې خو بچا پیغام نه و درکړی. الله تعالی په یاد وروستل، ورته یا الله زما خو یېره وله، ما ته خو ابلیس پیغام راکړ چې زه پر خپل عمل باندې پښیمانه یم. الله تعالی ته وایي چې زما توبه قبوله کړي او زه د درګاه څه وشړل سوم، د دنیا د مخلوقاتو توبې قبلیږي، زما توبه دې هم قبوله شي. الله تعالی ورته ای موسی زما دربار د ناامیدۍ دربار نه دی، زه د هر چا توبه قبلوم، د ابلیس توبه هم قبلوم، د هر چا توبه قبلوم. لیکن ابلیس یو جرم وکړي، هغې په دې کائناتو کې زما د خبرې رد وکړي. ابلیس ته وایي چې د هغې صرف لږ تلافي وکړه، یعنی دا معنا چې د هغې لږ هغه جبیره یې کښېږده، د هغې لږ اداینه وکړه. جبیره یې دا ده چې ما درته ویل ورسه آدم ته سجده وکړه، تا نه ورته وکړله. ورسه آدم علیه السلام مړ دی، په سرندیب په سریلنکا کې قبر دی، په سرندیب کې د آدم علیه السلام قبر پروت دی. ورته ویل ورسه د آدم علیه السلام قبر ته خالی سجده وکړه، بس ما د طرفه معافي. حضرت موسی علیه السلام ورته ویل یا الله دا خو ډېره اسانه خبره ده او دا ډېره ښه خبره ده او دی ډېر خوشحاله سو. چې کله راله ابلیس په لاره کې ولاړ دی، ورته زما د پیغام د څه جواب راوړي؟ حضرت موسی علیه السلام ورته بس خبره ډېره اسانه ده، ستا توبه الله په ډېره اساني باندې قبلوي، ته صرف د آدم علیه السلام و قبر ته سجده وکړه، ستا توبه دستي قبلیږي. ابلیس دستي نارې کړي ول چې آدم ژوندی و، ما آدم ته سجده نه کوله، چې کله آدم مړ دی و خاورو ته یې څنګه سجده وکړه؟ دغه تکبر دی چې د سړي په دماغ کې راسي، انا خیر منه، زه خو در آدم ښه یم. چې کله دی ژوندی و ما ده ته سر نه کښته کوی، نو چې کله دی مړ دی په خارو کې پروت دی او په خارو بدل شوی دی، زه به څنګه ده ته سجده وکړم؟ نو تکبر هغه شی دی چې د انسان زندگی تباه کوي او د انسان د زندگی ټوله محنت ضایع کوي، د انسان عبادات ختموي، د انسان هغه ښه زندگی ختموي او د قیامت میدان کې سړی د داسې نتیجې سره مخامخ کوي چې سړی بیا د الله په جنت کې یوه ذره یوه ګنټه ځای نه لري. بس زه صرف په آخر کې یوه خبره کوم، تکبر شیطان د انسان په دماغ کې ور اچي. تاسو پر دې خبره لږ فکر وکړئ. شیطان داسې نه دی چې یو دم سړی په تکبر اخته کوي. تکبر پر درجه درجه شیطان د انسان په دماغ کې ور اچي. اولنی چې شیطان پر انسان باندې تصرف کوي، د انسان په دماغ کې دا ور واچي چې زما د ښه لباس، انسان په ښو کالیو خوشحاله سي، انسان په ښو کور باندې خوشحاله سي، انسان په ښه موټرو په سوارلي باندې خوشحاله سي، انسان په ښو پیسو خوشحاله سي، انسان په ښه دولت خوشحاله سي، انسان په ښه صحت او په ښه علم او په ښه منصب خوشحاله سي. اول دغه خوشحالي شیطان په دماغ کې ور واچي.
دا د تکبر اوله درجه ده. دې ته عربي کې عجب وایي او دې کې عربي کې اعجاب ورته وایي او دې کې خودپسندي په پاسه کې ورته وایي چې سړی ځان خپل ډېر خوښ چې ما ته الله تعالی ښه مال را کړی دی، ما ته الله ښه علم را کړی دی، ما ته الله ښه منصب را کړی دی، ما ته الله تعالی ښه صحت را کړی دی. بس په دې اول سړی خوشحاله سي. دا د تکبر اوله درجه ده. دستي دغه درجه د انسان قرار دویمه درجه د تکبر دې ته مختال وایي. د سړي عمل ته راشوس، بس د دې خوښۍ دویمه درجه دا ده. بس د سړي په زندگی کې د سړي څه قرار ښکاره کېږي. تګ یې لږ بدل سي، لباس یې لږ بدل سي، مجلس یې لږ بدل سي او د خلکو سره ناسته پاسته لږ بدل سي. په دې شکل در دې خلکو ځان دی شعور معلومیږي چې زه خو موټر لرم پلانکه یې نه لري، او زه خو ښه صحت لرم پلانکه یې نه لري، زه خو په خپل کور کې پروت یم پلانکه یې د همسایه په کور کې پروت دی، او زما سره علم سته د پلانکي سره نسته، زما سره دولت سته د پلانکي سره نسته. د دې اثرات د سړي په اندامو کې ښکاره سي، د سړي په عمل کې ښکاره سي، د سړي په افعالو کې ښکاره سي، د سړي په خبرو کې ښکاره سي، د سړي د روزمره زندگی په ژوند کې د سړي څه قرار ښکاره کېږي. لیکن در دې وخته لا په خوله څه نه وایي. په خوله کې کله باره په مجلس کې وایي، خوله کې ځان ته د کمزوري، زه خو نو ناپوه سړی یم، زه خو نو د خوار سړی یم، زه خو نو په څه نه پوهېږم، زما خو نو په خبره سر نه خلاصېږي. او دغه خبرې په خوله کې چې کوي د دې معنا دا ده چې دا یې په زړه کې نه ده. ځکه که بل ځای ته ورته ته خو ناپوه یې، ته خو بې علمه یې، ته خو په خبره نه پوهېږې، ته باید چې نه وږایږې، بیا پر ده باندې دومره تکلیف راولي چې در حد ډېر تکلیف راولي. د دې دا معنا چې اده کول هغه هم د زړه څه نه وه چې دی وایي زه خو دی ناپوه سړی یم، تا پر دې مجبوره کوي چې ته نو ووایه یا ته خو پوه سړی، ته خو هوښیار سړی، ته خو ښه سړی. نو دې ته دویمه درجه وایي. په دریمه درجه کې باره د دریمه درجه ته فخور وایي. فخور دریمه درجه کې د سړي خبرو ته راشوس، باره د سړي څه په خوله کې ځان ښکاره سي. کله وایي زه خو پلانکی زه یم، کله وایي خلکو زما د پلارو د نیکه تاریخ نه دی کتلی، کله وایي چې زه خو پلانکی دولت لرم، زه خو دومره دلاوره یم، زه خو پلانکی غیرتمن یم، زه خو د پلانکی زوی یم، زما خو د پلانکی علاقې سره تعلق دی، زما خو د پلانکی قوم و قبیلې سره تعلق دی. دغه هغه درېیمه درجه ده چې فخور ورته وایي، باره فخر شروع کړي. او دغه خبره چې د سړي په دماغ کې راله چې زه در پلانکی ښه یم، زه عالم یم، دی نه دی، زه مالدار یم، دی مسکین دی، زه درده ښه یم، زه جوړ یم، دی ناجوړه دی، زه درده ښه یم، او زه پلانکی زه یم، دی پلانکی زه نه دی، زه درده ښه یم، زه د دې کلي خپل سړی یم، دی همسایه دی. دغه هغه کبر دی چې د چا په دماغ کې راغلی. پیغمبر علیه السلام وایي د دې سره پر دې سړي جنت حرام دی، دا سړی بیا جنت نه نشي تللی. که هر څومره لمنځګزاره دی، که هر څومره روژاتی دی، که هر څومره صدقو والا دی، که هر څومره حج و عمرو والا دی، چې په دماغ کې دا خبره راله چې په ما کې پلانکی شی سته، په پلانکي کې نسته، زه په دې شي در پلانکي ښه یم، دغه هغه تکبر دی. ځکه شیطان هم نور جرم نه وکړي. شیطان خالي دا ول انا خیر منه، زه در آدم ښه یم. بس ځکه زه د اوره څخه پیدا یم، شیطان د خاورو څخه، آدم د خاورو څخه پیدا شوی دی. نو آدم علیه السلام څخه زه ښه یم، بس شیطان هم دا خبره وکړه. ځکه تکبر دغه شی دی. که ستاسو په دماغ کې یوه خبره درسي، هغه دا درسي چې دا به نو موږ څه کوو. یو سړي ته کپړې ښه خوند ورکوي، یو سړي ته لباس ښه خوند ورکوي، یو سړي ته ښه موټر ښه خوند ورکوي، یو سړي ته ښه کور ښه خوند ورکوي، یو سړي ته مال و دولت ښه خوند ورکوي. نو بس دا سړی کبرجن دی؟ نه، ګورئ دا لږ باریک فرق دی، تاسو دې ته لږ ګورئ. یو دا دی چې زما دا عقیده سو چې ما ته الله علم را کړی دی او زه پر دې د الله حمد ووایم، اللهم لک الحمد، یا الله زه خو د دې لایق نه وم چې تا ما ته راکړې. دې اجي اکا ته الله شکور ورکړی دی، بس دی پر دې د الله حمد ووایي، یا الله زه خو د دې لایق نه وم، تا زما سره څومره احسان کړی دی. نو در دې حده پورې ناروا نه ده، نه در دې حده پورې ګناه ده، نه در دې حده پورې تکبر دی. لیکن چې دې ځای ته دې راشه وکړه چې زما سره علم سته، د ده سره نسته، زه در ده ښه سوم،
او زما سره کور سته د سره نسته زه در د ښه سوم زما سره دولت را سره دی د سره نسته زه در د ښه سوم چې دغه ځای کې رالی بره تکبر ته ورسېده ګناه کبیرې ته ورسېده هغه مبغوض عمل ته ورسېده هغه ځای ته ورسېده چې د دغه عمل سره الله تعالی بنده جنت ته نه ورغلی که زه د دې خلاصه تاسو ته ووایم زموږ علما وایي هر کار چې سړی کوي درې شیان پکښې یو د یو شي آسایش دی یو د یو شي آرایش دی یو د یو شي نمایش دی آسایش دا معنا چې کله کله زه دا وایم چې یاره زما سفرونه ډېر دي زه ښه موټر ولرم په دې موټر کې زه په استراحت یم په اسانه زه در منزله ځان رسوم دې ته وایي آسایش آسایش معنا یو شی استراحت د خپل استراحت دپاره ښه کور جوړوم د خپل استراحت دپاره ښه موټر پیدا کوم د خپل استراحت دپاره ښه زندگی پیدا کوم دا آسایش دی آسایش جایز دی په دې کې یوه ذره ګناه نشته او دویمه درجه آرایش دی آرایش دا معنا چې زه په دې موټر کې ښه ایسېږم زه په دې لباس کې ښه ایسېږم زما ښه لباس ماته خوند راکوي او ما په دې کور کې زما زندگی د ماته ښه کور ښه بیټک ښه کوټه ښه خوند راکوي نو دې ته وایي آرایش آرایش معنا ښایست دام جایز دی په دې کې هم څه بدوالی نشته لیکن درېیمه درجه چې دی هغه نمایش دی نمایش تکبر دی زه موټر د دې دپاره پیدا کوم چې خلکو ته یې ورښکاره کړم چې پر خلکو باندې ځان بې وبولم چې زما سره خو ستا ستا سره خو نشته زه کوټه د دې دپاره جوړوم چې خلکو ته یې ورښکاره کړم چې زما په کور کې دا رقم کوټه د ستی په کور کې دا رقم کوټه نشته او زه پر تی باندې بې یم او زه لباس د دې دپاره ښایسته جوړوم چې زه خو د دې لباس یم دا لباس زما سره سته او په دې باندې زه خلکو ته نمایش کوم خلکو ته یې ښکاره کوم چې زما سره دا لباس سته ستې سره نشته دغه درجه د تکبر ده نو په هر شي کې د انسان دپاره آسایش جایز دی په آسایش کې څه بدوالی نشته چې یو کار سړی ښه لباس اغوندي ښه موټر پیدا کوي ښه کور جوړوي ښه کوټه جوړوي صرف په دې کې مقصد دا دی چې زما زندگی په اساس په دې کې هېڅ بدوالی نشته او دویم آرایش دی د دې دپاره کوم چې زه ښه ښایسته کې وایسېږم ما ته ښه لباس ښه خوند راکوي ما ته ښه موټر ښه خوند راکوي ما ته ښه کوټه او ښه کور ښه خوند راکوي په دې کې زما زندگی ښایسته معلومیږي او الله تعالی ته هغه بنده خوند ورکوي چې الله تعالی هغه ته پیسې او دولت ورکړی د هغه پیسې او دولت اثر پر ده معلوم سي د ښه لباس اغوندي الله ښې پیسې ورکړي دي په ښه موټر کې سپرېږي الله ښې پیسې ورکړي دي په ښه کور کې اوسېږي الله ښې پیسې ورکړي دي الله ته دا بنده ښه خوند ورکوي نو دا آرایش دی په آرایش کې هم څه بدوالی نشته لیکن که د نمایش ته ورسوله چې ته پر بل باندې ځان په لوړوې او بل ته ورښکاره کوې چې ستا سره نسته زما سره سته زه موټر لرم ته نه لرې زه ښایسته لباس لرم ته نه لرې زه ښایسته کور لرم ته نه لرې دغه چې دی چې پر بل د ځان بېګۍ وبالئ دغه تکبر دی او دغه ګناه کبیره ده او دا هغه مبغوض عمل دی دا هغه شی دی چې د دې شي سره سړی الله تعالی په جنت کې نه پرېږدي ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي لا يدخل الجنه جنت کې د هغه سړی ځای نسته من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر چې په زړه کې یوه ذره داراله چې زه در بل بیم په کور کې به دا نه وایه چې زه در دې انسانانو بیم که هر صفت الله در کړی د انسان سره خدمت ښه خوند کوي الله تعالی د دنیا کې انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی د انسان سره عاجزي ښه خوند کوي عاجزي عین انسانیت دی په دې محل کې که هر صفت الله در کړی دی په دې محل کې به در چا ځان بې نه بولې په قریبانو کې به در چا ځان نه بولې په عامو انسانانو کې به در چا ځان بې نه بولې دغه عاجزي ده او دغه د الله محبوب صفت دی او دا هغه صفت دی چې الله تعالی ته د دې په خاطر انسان ډېر خوښ الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د کبر څخه خلاصه کړي الله دې زموږ او ستاسو په مزاج کې عاجزي او ښه زندگی په کور کې ښه ژوند په محل کې ښه ژوند په همسایګانو په قریبانو کې ښه ژوند چې هغوی ټوله موږ ته دعاګانې کوي او ټوله زموږ څخه خوشحاله الله دې داسې زندگی را په نصیب کړي الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي